بسم الله الرحمن الرحیم. په ننني درس کې به د قربانۍ حکم ذکر کیږي چې آیا قرباني سنت ده او کنه واجب ده. د فقهای کرامو تر مابین دا مسئله اختلافي ده. جمهور علماء کرام مذهب دا دی چې قرباني کول سنت مؤکد دی، واجب نه ده. دا قول د ابوبکر الصدیق، عمر بن الخطاب، بلال بن رباح، ابو مسعود البدری، سعید بن المسیب او دغه رنګې د اکثرو ائمه قول دی. دویم قول دا دی چې قربانی واجب ده. دا مذهب دی د امام ربیعه، امام اوزاعی، امام ابو حنیفه، امام لیث رحمهم الله او د بعضی مالکی فقهای کرامو قول دی. کوم علما چې وایي چې قربانی واجب دا داغه دلایل یو څو دي. اولنې دلیل هغه حدیث دی چې امام ابن ماجه، امام احمد، حاکم نقل کړي او شیخ البانی رحمه الله په صحیح ابن ماجه کې صحیح کړي. د ابو هريره رضی الله تعالی عنه نه هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: من کان له سعى ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. هغه انسان چې مالی پراخي لري او هغه قربانی نه کوي نو هغه د زمونږ عیدګاه ته نه راځي. علماء کرام ذکر کوي چې د الله نبی په د مسلمانانو د عیدګاه نه یو سړی منع کوي، د دلیل دی چې دا عمل واجب دی، ځکه د سنتو په پرېښودلو نبی صلی الله علیه وسلم داسې زجر او د مسلمانانو د خیر د اجتماع نه منع کول دا نه کوي. معلومیږي چې واجب دی. دویم استدلال هغه حدیث دی د محنف ابن سلیم چې امام ترمذی نقل کړی دی، امام ابن ماجه او شیخ البانی رحمه الله هغه په صحیح سنن ابي داود کې صحیح کړی دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عرفې په ورځ باندې خطبه ویل، نو وی فرمایل: علی کل اهل بیت فی کل عام اضحیه. په ټولو هر کور والا باندې په هر کال کې اضحیه او قربانی کول لازم دي، او علا د الزام د وجوب د پاره راځي. د دلیل دی په دې خبره چې قربانی واجب ده. دریم دلیل د جندب ابن عبد الله البجلی رضی الله عنه نه روایت دی چې هغه فرمایي چې زه د اختر په ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان ته حاضر شوی وم چې هغې داسې وفرمیل چې من ذبح قبل ان یصلي فلیعد مکانها اخرى ومن لم یذبح فلیذبح بسم الله. کوم یو انسان چې قربانی کړي نوي د اختر لمانځه نه مخکې قربانی کړي نو دا د هغه په ځای باندې بله قرباني وکړي، او چې کړي نه وي نو دا د الله په نوم باندې دا قرباني ذبح کړي. دې حدیث کې د دوه وجوهو نه دلیل دی په دې خبره چې قرباني واجب ده. یو دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم حکم کړی دی فلیذبح بسم الله، او امر د پاره د وجوب راځي. او دویم دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه انسان هم د قربانی کولو نه معاف نه که چا چې قربانی په دغه ورځ کړی د خو وخت خطا کړی دی او ته ویلی دی چې دې په ځای بله وکړه. دا دلیل دی چې دا ډېر تاکیدي حکم دی او دا واجب دی. همداسې قرآن کریم کې الله رب العالمین په ده باندې امر کړی دی. الله فرمایي فصل لربک وانحر، او امر د پاره د وجوب راځي تر څو چې قرینه صارفه نه. کوم علماء کرام چې هغوی وایي چې دا سنت ده، د هغوی دپاره یو څو دلایل دي. اولنی دلیل حدیث دی چې امام مسلم رحمه الله په صحیح کې نقل کړی
د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها هغه فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. کله چې تاسو د ذوالحجې د لوی اختر میاشت ولیدله او په تاسو کې یو تن اراده کوله چې قرباني وکړي نو هغه د خپل نوکان نه کټ کوي او هغه د خپل ویښتان نه کټ کوي. دې حدیث کې دا ذکر شو چې نبی صاحب فرمایي که چا اراده د قربانۍ لرله چې د الله نبی اختیار ورکړی دی او د انسان ارادې پورې خبره معلق کړې ده دا دلیل دی په دې خبره باندې چې قرباني کول دا واجب نه ده که واجب وی نو به ارادې زمونږ ارادې ته به ضرورت نه وي. دویم دلیل د امام بیهقي رحمه الله د ابو مسعود الانصاري رضی الله عنه یو قول نقل کوي چې ارواء الغلیل کې شیخ البانی رحمه الله صحیح کړی دی. هغه فرمای انی لادع الاضحیه وانی لموسر مخافه ان یرى جیرانی انه حتم علی. وای زما خو وسم کې خو زه قرباني نه کوم په دې یری د وجه نه چې ګاونډیان دا سوچونه کې چې قرباني کول واجب ده. نو دا یو صحابي دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د خپل قرباني نه کوي نو معلومیږي دا چې دا واجب نه ده که واجب وي نو دوی بچری نه وي پرېښ. همدغه رنګې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه او د عمر رضی الله تعالی عنه نه امام بیهقي رحمه الله روایت نقل کوي ارواء الغلیل کې شیخ البانی رحمه الله صحیح کړی چې هغه فرمای کان ابوبکر الصدیق وعمر بن الخطاب لا يضحيان كراهية أن يقتدى بهما. او عمر بن الخطاب رضی الله عنه او ابو بکر الصدیق رضی الله عنه قربانی نه کوله په دې وجه باندې چې دی پسې به خلک به اقتدا او کې واجب به وګڼي. همدغه وجه ده چې امام ابن حجر امام ابن حزم او داسې نور اهل علم چې د دې په وجوب باندې قوي دلیل نشته لیکن دومره به ووایو چې یو ضروري حکم دی وجه دا ده چې الله په حکم کړی دی فصل لربک وانحر د الله نبی به قرباني نه پرېښودله هغې التزام سره کړی د اهتمام سره. او دریم د الله نبی دومره سخت حکم کړی دی که چا قرباني کړې نه نو بیا دې زمونږ عیدګاه له نه راځي. او دومره سخت حکم یې کړی دی چې چا کړی ده خو وخت خطا کړی دی هغې ته حکم کړی دی چې دوباره وکړه او دا ډېر تاکیدي حکم دی. نو په دې وجه باندې زما خوږو وروڼو د چا چې وس او طاقت کېږي دا ښکلی عبادت دې نه پرېږدي چې د الله نبی الله پې امر کړی دی د الله نبی پې امر کړی دی الله کړی ده من شعائر الاسلام د پکار دا ده چې دا عبادت کې سړی سستی ونه کړي.